بلې چې کوه ښه که یو ښځه تعلیم ونه لري کونډه مې بې سرپرسته مې ښه ودرېږه تعلیم یې نه یي څه شی وکړي معلمي وکړي دا ټولې ښځې به معلمانې ښه نور هغې ارشګري کوله تاسو خو ارشګري هم پر بنده کړه ارشګري خو ښه ده چې بند سوی خورې قسم په خدای داسې ښځې په دې ځوانانو تیر کړه دغه ارایشګرو ټانټینګ مانټینګ کوپي کشي به یې ورته وکړله وروره ګله بېګا به داسې ښځه کور ته راوسته واده به دې وکړه سهار به دې پېژندله نه چې دغه د ترور لور مې له کومه سوې ده هغه خو ښه شو چې بند شو هغه خو ټوله دولمبري وه وروره کور ته به یې ټوټي راوستله هغه به د ظاهرشاه د وخت الټو وختله غلی شه هغه خو ښه ده چې بند شو 100 لکه روپۍ به یې ترې واخیستې وای دا بینس موټر ودرېږه خورې کور ته به یې چې راوست هلته به یې 100 لکه ولور هم ترې اخیستی و ارایشګري ته به یې بوتلله چې را به یې وسته کور کې سهار به یې چې مخ ومینځه چا به پېژانده نه تا به یې دا مې د ماما زوی ده دومره ګیرې به یې درلودلې ارایشګري خو ښه کار وکړه طالبانو باندې دومره دولمبري دي ارایشګري کې 100 لکه روپۍ به یې ورکړه ځوان به ټول عمر په عربو کې تېر کړه چې رابغې وایي ښځه مې درته کړې چې وروره ګله سهار به یې مخ ومینځه بیخي به بدل سو کوپي کشي مې ورته کول ارایشګري خو یې نر کار کړی طالبانو بند کړی ده چې پرېږدي ځوانان مغرق کړل زما اوس یو مشخص سوال تاسو څخه دی هغه شرایط چې مثلا هغه شرایط کې نجلۍ کولی شي مکتب ته ولاړه شي چې دا څومره ښځو به په دې ارایشګري کې کار کوي ټوله دوکه زه مشخصه سوال کوم مشخصه سوال ته ودرېږه ویې که لایف نه بندوم نه دې کته کوم ویې که دغه ارایشګرانو ته به چې لاړې عبدالله وروره پوهېږې دا میکاپ یې نه دي دا به په ډولچو کې راوړه هغه دیوال چې چونه کوي پوه شولې دوغومره مخ به یې و دا ګچونه به یې ورته ولګوه باڼه به یې بیخي درلودل ناساختګي ورته کېده دا شی به یې نه درلوده دومره وروره ګله یو شی به یې در باندې تېر که ځوانان غرق سول ودونه یې وکړه بېرته وتښتېده له کورونه دومره ناروا خو دی ارایشګران هم باید ونه کړي چې ورکې که زه تا ته څه ووایم نو خورې خو مه کوئ تاسو هم ناروا کوئ تو خدای ملکه الیزابت به ترې جوړه کړله سهار به چې څوک کریزګیل به وه دومره ناروا خو هم خوند نه کوي مبین صاحب هغه اسلامي چوکاټ کې چې ښځې کولی شي کار وکړي او هغه اسلامي چوکاټ کې چې نجونې کولی شي خپل د اسلامي حق څخه برخورداره شي ته کوم ملک کې اوسېږې هغه اسلامي چوکاټ کله رامنځته کېږي د هغه اسلامي چوکاټ څخه ستاسو منظور څه شی دی چې څه رقم اسلامي چوکاټ خیل صاحب دغه خیرخانې کوتل نه اخواته مجاهدین نیولي دي مادرزاتان یې پرې کړي دي په ژوندینې باندې یو په دشت لیلي کې څه رقم ناروا وسوله ګوره هغه طالبان ټول راغلل دوستم سره خبره وکړه تسلیم سو اسلحې یې کېښودلې هماغه 12,000 زندانیان 1.5 په پیسو راخوست نور ټول شهیدان کړه دا د دوه د شایکوټ هغه لرې غرو ته د منصور صاحب په زامنو پسې لاړل چې هلته تر اوسه پورې چې هغه شایکوټ ته نه یې تللی نه به د هغه ورځ زه تللی یم 15-14 ساعته پیاده مزل د هغه شایکوټ ته هم په طالب پسې لاړه بمبار یې پرې وکړه ویې وژل کورونو ته یې لاړه د موږ په منطقې کې د کرزي صاحب په دوره کې د موږ په منطقې کې جبارخیل صاحب یو مردګاو راغلی و چغې به یې وهلې کوکې طالب هېڅ خبره نه وه ټک نه و دا 2004 کې کوکې طالب چغې به یې وهلې بله ورځ طالب مخامخ په بازار کې ورته ودرېد په دې سر یې ویسته وایي اینه طالب له همغه ورځې نه جنګ شروع سو بېناموسي یې کوله مردګوي یې کوله خلک یې ناحقه ژورول هر څوک یې بندیخانې ته راوسته په 1000 په 2000 ډالرو یې خوشه کوه باګرام پل چرخي د طالب جوړولو فابریکه جوړه شوې وه قسم په خدای په نوم پښتون په نوم ګیروار په نوم شملوار په نوم طالب چې چا سره په تیر نظام کې ډوډۍ د امارت سره خوړلې و هغه یې په پل چرخي او په باګرام ننویسته
زه په خپله جبار خیل صاحب د الله په ذات قسم درته کوم له واده سره روانم د موږ د خپلوانو واده له موټر نه یې کته کړی په والله اردو والا ولاړ امریکانو ما نه پرتوګ ویستلی ده د خپلو زنانو تر مخې ښه ما چی شی کړی 2008 کالو چې دروغ څوک درته وایي هغه به مردګه وي د موږ په کور 3 وارې چاپه راغلي قسم په خدای د ما د مور غاښونه د دغه عسکرو په بوټو باندې مات سوي دي چې ما پسې منډې وهلې او دوی زه نیولی وم قربان دې شم جنرال صاحب زه نه غواړم دا خبرې د خپلې واورم دومره در باندې بدېږم لکه ورور مې سره خبرې کوي جبار خیل صاحب دا هر څه چې وشول زرګونه طالبان ګور امریکانو دلته افغان خویندو ته بېعزتیانې واړولې جنرال صاحب محترم دی ما مطلب دا شی نه و خبرې ما ویلې زه در سره ګپ ولګوم دا خبرې هر وخت موږ هم احساساتي یو تاسو ډېر ښایسته کورنی بانډار کوو لکه حجره کې چې ناستئ نو ما ځکه غوښتل چې زه د جنرال صاحب هغه سره اجمل سره پوسې لږ بحث وکړم خیر ده که اردو ما د موږ او تاسو ورونه وو که طالبان هم دي اوس د موږ او تاسو ورونه دي دا تا ته ته ګوره مطلب که طالب دي تا غوندي خو خبرې 10 وارې مې چې په دې سر وایي بیا هم غېږ کې رانیسمه ورور مې عزیز مې کلیوال مې جنرال صاحب محترم قرآن که مې تیزه خبره هم در باندې زړه لورېږي خو یو شی درته ووایم خپله طالبانو راته پوسې ویلي دي میسیجونه یې کړي دي چې جبار خیل صاحب په خدای مې د قسم یې موږ حیران پاتې په دې اردو کې واړه واړه ماشومان داسې ګونډه ووایي چې تر څو پورې په دې سر نه یې لګېدلی جګېږي نه جنګ د موږ د دوی د عزم ته حیران چې دا خلک سره کم جنګ کوي د دې اردو سربازان به یې راته ښودل د دې کوټې نه یو ځای بل ځای نه هغه ډېر مخکې نه زور سره غږېدم چې دومره سخت جنګ دوی کوي چې ورته حیران سي او بل ګوره د سرباز جنگ او بیا د تیر مجاهدینو زه درته د جنګ علت وکړم جنګ یې کوو خبرې ډېر سخت جنګ دا د اردو ځوانان د افغانستان وو که نه وو ولې نه وو افغان مور شیدې ورکړې وې که نه سل په سلو کې افغانه مور پیلنګه وه که نه سل په سلو کې د غیرت خبرې خو به ورته په زانګو کې کړي که نه زر په زرو کې خو دغه مردګه و امریکا چې راغی همدغه دواړه طرف افغانان سره واچول کنه کاش موږ سره امریکانو جنګ کړی وای یوه خبره لږ خیر د ته ځان باندې څېره زما اخله د طالبان چې کله تېر نظام چې د طالبانو کله مات څه دې نه مخکې څه شی وسو ولې دا خلک راغله څه خبره وه چا راوسته د زمینه چا ورته برابره کړه چې دا خلک راسي طالبان ولې راغلل امریکایان د څه شي باعث وو چې د امریکایان افغانستان ته راغلل او دې نه مخکې کومه غونډه وسې په تاجکستان کې او په ازبکستان کې وسوله او هغې نه کعبې ته هم سره لاړ خو هغې باوجود هم امریکایان افغانستان ته راغله څه خبره وه هغه خو داسې و چې تېر جهادي رهبران کعبې ته لاړل صحیح ده طالب چې راغی طالب دلته د خانه جنګۍ بدبختۍ له وجې راغی کابل په کنډواله بدل سو ډېر هر څه وو راغلل طالبان راغلل ټول یو کونج ته که امن یې راوسته سرتاسري جبار خیل صاحب ما درته ویلې نه پوهېږم عمر نه تقریبا ما ته د 15 څلوېښت ما تقریبا سره